السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب ډسکرپشن ډاونلوډ کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ انورسل کاپي. کله چې مو دا سرچ کړئ نو دا اپلیکیشن دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. کله چې مو دا اوپن کړ نو دلته تاسو دغه اپشن ښکاري، دا به تاسو ته آف وي، دا به تاسو آن کړئ. له هغې څخه وروسته به تاسو د دې ځای څخه وځئ. نو اوس به زه راشم یوټیوب ته. په یوټیوب کې دغه ویډیو ما راخلاصه کړې ده. نو په دې کې به زه تاسو ته ډسکرپشن وښیم. نو په دې ځای کې به تاسو په ټایټل باندې کلیک وکړئ. دا کوم عنوان چې تاسو ته ښکاري دې ته ټایټل وایي. په همدې ټایټل به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ موږ ته بله صفحه راخلاص شوه. په دې ځای کې به زه په دې مور باندې بیا کلیک وکړم. ګوره موږ ته دغه د دې ویډیو ډسکرپشن راخلاص شو. ډسکرپشن دې ته وایي. نو اوس زه غواړم چې دغه لیکنه کاپي کړم. دا لیکنه اوس همداسې نه کاپي کېږي. هر څومره کلیک پرې ونیسم خو دا لیکنه نه کاپي کېږي. نو اوس به دا ډسکرپشن مونږ څنګه کاپي کوو؟ نو تاسو به د خپل موبایل نوټیفیکیشن ایریا راښکته کړئ او دلته به تاسو ته د انورسل کاپي نوټیفیکیشن وي. نو ما ته هغه نوټیفیکیشن نه دی راکړی. زه به اوس په بله طریقې سره دلته د کاپي موډ اپشن ووهم. نو تاسو ته به دلته دا ډول صفحه راخلاص شي. تاسو به په همدې لیکنه باندې کلیک وکړئ. که دې ځای کې غواړئ چې تاسو ټوله کاپي کړئ نو دلته سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او بیا په کاپي باندې کلیک وکړئ. نو تاسو به کاپي شي. او که غواړئ چې د خپلې خوښې لیکنه ورته راواخلئ نو تاسو په ایډیټ سلیکشن باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري ما دغه لیکنه انتخاب کړه او له هغې څخه وروسته تاسو ته پورته د کاپي اپشن ښکاري. په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري چې ویې ویل چې دا لیکنه له موږ سره کاپي شوه. زه به اوس راشم خپل نوټ ته او هغه لیکنه به زه اوس تاسو ته دروښیم. نو دغه دی، زه دا پیسټ کوم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې هماغه لیکنه موږ ته دلته کاپي شوې ده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د یوټیوب ډسکرپشن په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.